بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. کتاب ریاض صالحین یوسل شپږم باب دی په باره د دې کې چې څوک خوراک کوي او مړیږي نه، چې خوراک څومره ډیر کوي خو په خوراک باندې موړواله هغې ته نه حاصلېږي. دې باب کې یو حدیث دی وحشي ابن حر رضی الله عنه، چې دا ناشنا صحابي دی، 9 هجري کې وفات شوی دی، او دې په تاریخ کې دا دی چې دا وی ما د جاهلیت په دور کې په مؤمنانو مسلمانانو کې بهترین انسان حمزه زهودا شهید کړی دی، او د اسلام په دور کې می عظیم او خبیث انسان چې هغه د پیغمبري دعوی کړی و مسیلمة الکذاب دا می مردار کړی دی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو دا د هغه ځای نه وتښتېدو طائف ته. هلته چې لاړو سوچونه ډېر کول چې زه اوس چېرته لاړ شم. بیا د یو وفد سره راغې مکې ته راغې او نبي صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړو. د الله پیغمبر ته یې ویل زه وحشي یم، ویې راشه خواته. ما ته ویې هغه قصه وکړه چې تا حمزه شهید کړی و. دا قصه ورته ټوله وکړه. د الله پیغمبر سخت خفه شو، ویې ستا اسلام قبول دی خو زما مخې ته مه راځه، دا ځای بدل کا. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په خپل تره باندې انتهایي زیات خفه و. د دې کنیه چې وه ابو دسمه طعیمة بن عدي د هغې غلام و ده، یا ځینې علما وایي دا جبیر بن مطعم د هغې غلام و. نو دا روایت کوي چې ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالو، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو د الله پیغمبر ته ویل یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، انا ناکل ولا نشبع، مونږ خوراک ښه ډېر کوو خو مړیږو نه، موږ ته په خوراک باندې مړوالی نه حاصلېږي. قال د الله پیغمبر ورته ویل فلعلکم تفترقون، شاید تاسو دا خوراک ځان له ځان له کوئ، جدا جدا خوراک کوئ، هر سړی بس ځان ته لګي خوراک کوي، داسې کار کوئ شاید تاسو. قالو دی صحابه ورته ویل نعم همداسې ده، موږ ځان له ځان له خوراک کوو. قال نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویله فاجتمعوا علی طعامکم، راټول شئ تاسو، راجمع شئ تاسو په خپل خوراک باندې، خوراک یو ځای کوئ په کور کې. واذکروا اسم الله، او د الله نوم په خوراک باندې یاد کړئ. یبارک لکم فی، تاسو ته به الله تعالی د خوا نه برکت واچولی شي په دې خوراک کې. یعنی په دې روایت کې یو فائدہ دا ده، قرآن کې الله تعالی فرمایي سورۃ نور کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا. یعنی تعالی قرآن کې فرمایي په تاسو باندې مؤمنانو ګناه نشته دی که ځان له خوراک کوئ او که تاسو په جمع باندې ټول خوراک کوئ، څه ګناه نشته. نو دا آیت حمل دی په رخصت باندې، یعنی که سړی ځان له خوراک کوي څه ګناه پکې نشته دی، خو بهتره خبره دا ده او د اسبابو د برکت نه یو سبب دا دی چې په کور کې یو ځای خوراک وشي. نور روایتونه مخکې تیر شو، الله پیغمبر فرمایي که تاسو یو ځای خوراک کوئ د یو کس خوراک به د 2 کسانو کافي شي، د 2 کسانو خوراک به د 4 کسانو کافي شي، یعنی په دې کې به الله تعالی برکت واچوي. نو بله فایده پکې دا ده چې په دې حدیث کې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم تیزی راکوي چې مؤمنانو مسلمانانو چې په کوم شیانو باندې خوراک کې برکت اچولی کېږي هغه لاس کې راونیسئ، په هغې باندې تاسو عمل وکئ. یو په خوراک کې د برکت اچولو سبب چې دی هغه په کور کې یو ځای خوراک کول، چې موږ او تاسو د خوراک دپاره دسترخوان واچو او خوراک راوړو، ټول په هغې باندې حاضر شي او ټول یو ځل نه د الله په نوم باندې بسم الله په دې باندې خوراک ټول شروع کړي، نو په دې خوراک کې به الله خیر واچوي، الله به برکت واچوي. او دا ځان له ځان له خوراک جایز دی، ګناه نه ده، خو په خوراک کې به هغه خوند، مزه، لذت او هغه برکت بني چې کوم په د اتفاق په خوراک کې دی او کوم دغه شان ته په یو ځای خوراک کې دی. او بله فایده به کې دا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه خپل امت ته او صحابه کرامو ته ترغیب ورکړي چې په خپل منځونو کې مینه کوئ، محبت کوئ، هغه کارونه او هغه
خبرې تاسو په خپل منځونو کې کوئ په هغې نومونو باندې یو بل ته اواز کوئ چې په کوم باندې ستاسو محبت پیدا کیږي په کومو شیانو باندې چې نفرت په معاشره کې پیدا کیږي مؤمن د مؤمن نه لرې کیږي خپل د خپل نه لرې کیږي د هغې نه ګوره تاسو ځان وساتئ او په هغې باندې نبي صلی الله علیه وسلم انتهایي زیات وعیدات ذکر کړي دي چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ ولې چې معاشره د مؤمنانو کې په هغې په وجه باندې نفرت پیدا کیږي نو یو د دغې د مؤمنانو مسلمانانو د محبت هغه سبب چې دی هغه یو ځای خوراک دی یو ځای سړی کیني ډېر حالات د مشغلو داسې وي چې هر سړی مصروف وي کار کې یو څه کې بل څه کې نو دا د خوراک وخت دا معلوم وخت وي په دې کې خلک راټول شي یو بل وګوري د یو بل تپوس وکړي یو بل سره یوځای شي که چېرته په کور کې د خوراک دپاره د مشر د خوا نه داسې یو جدول دغه شان ته مقرر شي چې هلکه ځان له خوراک به نه کوئ د خوراک په وخت کې به ټول راځئ او دغه شان ټول به یو ځای خوراک کوو پلار بچي مور دا ټول به یو ځای خوراک کوو نو د کور پروګرام چې داسې برابر وي نو کم چې غیر حاضر وي کم چې نه وي دغه شان د هغې په حال به سړی خبرېږي دا چېرته تللی دی د چا سره ناست دی د چا کره تللی دی د غیر حاضرو تفتیش به هم کېږي په دې کې به دغه شان ته په هغې کور کې په هغې مجتمع کې به اتفاق اتحاد او د یو بل د حالاتو نه به ځان خبرولي الله تعالی په دې خبرو موږ تاسو عمل کو توفیق راکړي زموږ او ستاسو د الله تعالی اتفاق او اتحاد نصیب کړي وصلی الله علی نبینا محمد